مسلمانان چې د مکې مدینې منورې نه تلل نو زر کسانو، او کافر چې کوم د مکې نه راغلي وو 3000. کافر ټول مسلح وسله وسره زیاته و. ما تیره جمعه درته ویلي چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه واغې ټوله د جنگ ته استوا. مسلمانانو سره صرف 2 آسونه، یو اس یو صحابي سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. مدینه شریفه نظر کسان اوتل. احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی، په جبه خود اسلام کول، په جبه ځان د نبی علیہ السلام مرګري حسابو او د زړه نه کافرو ام وسره ووته. ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وي. چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنگ کې شرکت نه کوم، زه خو واپس ځم. نو 300 منافقین وسره واپس شو. وی زما مشوره چا ونه منله. ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کېږو، د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بدی. اکه په کلی رو خطل نو بیا به سره زمون بچیم جنگو کی پکانو به ویلی او زمون خدای به پکانو ویلی. نو زما رې چا ونه منله، لہذا د ځان نه وجلم. نو د 300 منافقین سره عبدالله ابن ابی واپس شو. 200 مسلمانان پاتې شو. په دې 200 کې یو 2 قوم، یو ته بنو حارثه وی، یو ته بنو سلمه وی. اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته یو قتل لږې غوندې د اغیم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو. خو الله زړونه کلک کړل. بعض مسلمانانو ورته وویل چې تاسو څه کوئ؟ هغوی خو قضیه خو منافقان دي، مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی، صرف په خولې اسلام کوي، او تاسو خو مسلمانان یې. اذ همت طائفتان منکم، قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ وی تاسو کی 2 ډلې وي منکم چې هغه مسلمانان منافقان نو. اغیم لگی خپی و خواه دی، دا خود 3000 لخکر دی او مون خودیر لگیو. لیکن اللہ وی واللہ ولیہما، داغ منافقانو سره د خدای مدد نو، اغا لړل مدینه ته واپس. دی 2 ډلو سره د خدای مدد نو دی واپس شو. مسلمانانو وی تاسو ولې ځئ؟ وی زه بس نه ځو. دی واپس شو. او الله وی وعلی الله فلیتوکل المتوکلون، چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه هغوی له پکار دی چې په الله بروسه کوي. نو 200 مسلمانان دی او 3000 کافران دی. او 13 جمعه میں د جنگ تفصیل درته و چې خو مضبوط جنگ شو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه. او چې هغه کم په غونډه نبی علیہ السلام کسان کې نه ولیو 50 کسان، هغوی لږ اختلاف شروع کو. د هغوی د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شوه د خالد ابن ولید ناګهاني. نو یا کسان صحابه پکې شهیدان شو. الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی دی. لومبه کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی و، ابو عامر به ورته وي، د خولې نه ډېر پوستو او ډیر زیات عبادت گزارو. نو خلقو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې ډیر عبادت کوي. نو چې حضور پاک مدینه شریفه ته راغی نو دې ټینګېدی نه شو. نو لړ د مدینه نه مدینه ته وتښتېد. وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدی.
نو الته به د مکې خلک د مسلمانانو خلاف روچتول. نو په احد کې دی راغی، جنگ غزوه احد کې. نو د کافرو ته وی ودرېږي زه در یو چل کوم، زه ور مخکې کېږم. نو په دې انصارو کې اوس زما قبیله ده، زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر به کو، عزت به کو. هغوی له زه اعلان ورکوم نو د نبي علیه السلام نه به دوی دله جدا کوم، دا خپل قوم ته دله جدا کوم، لږ به درته پاتې شي. هغې وی ډېره ښه ده. نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد، اواز یې وکړ خپل قوم ته، وی ای زما قومه د مدینې اوس ما پیژنې، زه ابو عامر یم، تاسو چې راته راهب وایې او لویه ډله مې د مکې نه راوستې ده، او چې زما څوک ملګري وي، زما د قوم وي، ما سره تعلق وي، هغه دې مهرباني وکړي د جنګ نه دې لاس وباسي او ودیځي. زه ابو عامر یم. هغې ورته وي او موږ دې پیژنو ته ابو عامر راهب نه، ابو عامر فاسق یې، موږ دې ښه پیژنو، شیطانه لاړې وتښتېدې مکې ته، اوس یې زموږ خلاف لښکر راوسته، اوس موږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه که موږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي. لاړ د مکې کافرو ته واپس شو، وی خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې زما خو پکې یو قسم خبره ونه منله، او بیا الټی زه بیزته کړم، وی کنځلم یاره زه چې مکې ته تلم د مدینې خلک بدل شوی دی. رسوا که خدای پاک. جنگ کې چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته. حضرت حنظله د ده زوی دی، د ابو عامر زوی دی حضرت حنظله، پلار یې کافر دی او زوی مسلمان دی. مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ. حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ کې. چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته ووی چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکړ، دی اولمبو او د سر نه اوبه ساسي. تاسو رده د بیبي له تپوسو کې څه وجه ده؟ نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی اولمبو سر نه اوبه ساسي. صحابه لاړل، د بیبي وه جمیله نوم یې او دا دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وه، د ده بیبي ده مسلمانه ده. هغې نه یې تپوس وکړو، وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وي چې له فرشتو غسل ورکړی دی، سر نه اوبه ساسي. وی دا تپوس ته وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته، وی د ده څه حالت و چې د جنگ له راته، څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی. یاره وی نور حالت ته خو یې نیم خبر، خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغه پوره کړله او بیا جنگ له نیغ روان شو. یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي، نبي علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه، نو غسل یې نه دی کړی او په لوی جنابت کې میدان ته درغلی دی. دا راته پته ده. حضور پاک وی وګورئ، وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکو او فرشتو ولا غسل ورکو. د دې وجه نه د ده لقب دی غسیل الملائکه، هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی. نبی علیہ السلام سره یو توره وه، توره یې لاس کې اوچته کړه، وی من یأخذ هذا السیف بحقه، وی دا توره به څوک په لاس کې والی خو چې د دې تورې حق ادا کړي. د جنګ شروع کېدو نه مخکې صحابو ټولو لاسونه اوچت کړل، یو یې صیب مال یې راکړه، بل وی مال یې راکړه، خو چې چا به لاس اوچت کړ نو نبي علیه السلام به لاس واپس رسته کړ، لاس یې واپس کړ. صحابه وی د الله رسول ولې؟ وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کړي. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو، وی د الله رسول د تورې حق څه دی؟ وی د تورې حق دا دی چې هغې پورې به دې جنګېږي چې به دې کافر مړه کړي، مسلمان ته ونه لګي، مسلمان پې مړ نه کړي او کافر پې مړ کړي او اونه تختی. مسلمان به پې نه وجني، کافر به پې وجني، او چې اونه تختی شانه کړي، دا د دې تورې حق دی. وی د الله رسوله مال یې راکړه.
او دعا راته وکړه. هغه تور ابو دجانه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا یې ورته وکړه، الله وی تر د مدد وکړي. نو الله هغه دعا قبول کړه. دی چې کله په میدان جنگ کې روان دی، هغه توره ورسره ده، د حضور پاک مبارک توره ده. نو د دا مټې والی دا د بدماشۍ تللی کول، دا لاسونه یې واله او خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه دا سټې اوچت کړي. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل مسکی شو، وی دا چال د خدای ډېر بدي شي، دا د کبر چال دی، دا د کبر چال، دا د خدای ډېر بدي شي. خو په دې موقع د خدای خوښ دی. په دې موقع که څوک داسې چال کوي، ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر ته خپل طاقت ښیي، نو په دې موقع دا چال جایز دی. او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تلل د خدای ډېر بدي شي. لاړه وغه تورې لاس کې واغېشته، د دنیا کافران یې پې مردار کړل، لیکن شی نه کړه کافرو ته، مخ په مخ وجنګېدو، خدای وله شهادت ورکړ. حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی، پخپه ګډ دی، ګډ بچو ته وی زمزم جهاد لا، بچیو تی بابا ته خو پخپه ګوډې، ته خو معذورې، ته جهاد له نشې تللی. دی راغې پلاس بچی را دوې نه بچو زه ځم، او چې معذورې منو جمدې به رانه شم، مړ به شم، شهید به شم، کنه جنت ته به زر ورسم. نو بچی رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه، وی صاحب زمون بابا دی عمرو ابن الجموح او پخپه ګډ دی، تا ته پته ده د ګرځېدو غریب نه دی او د جهاد شوق یې د مونږ څوک وو، وی ما لی راولی. وی تاسو یې مه منې کوئ، که ځي مې منې کوئ. لیکن دته حضور پاک او فرمایل، وی عمر وی تا نه د جهاد فریضه ساقطه ده، ته معذور یې، که ته نه دی تا خدای نه نیسي، مزه دته وی مزه. بچو ته وی که ځي منې کوئ ما، هغه وی د الله رسوله شوق مې دی، وما پرېږده زما زړه کېږي زه ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره ښه، خدای خو معذور کړی که نه دی، تا باندې ګناه نشته، خو که ځې نو زه راته مزه ستا خوښه ده، وی ځم. دی راغې میدان جنگ کې، او میدان جنگ کې چې کله جنګېده، حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته وی یا سعدو کیف حال دې څنګه دی؟ وی ما ورته چې حال ښه دی، خدای دې پکې خیر واچوي. دا ناګهاني حمله چې خالد ابن ولید وکړه، څوک یو خوا تښتېدل، څوک بل خوا، حالت ګډوډ دی. وی ما ته وی چې سعدا انی لاجدو ریح الجنة دون احد، زما د قسم په خدای وی چې د احد په خوا کې د جنت خوشبویي محسوسوم، دغه جنت خوشبویي د احد په دې خوا کې محسوسوم خوشبویي. او یو ورمخکې شو او شهید شو. چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیہ السلام دفن کې دلته د احد په میدان کې د ښځې وی زه خو د خپل خاوند د مدینې مقبرې ته وړم. نو دې د لاش اوچت کو په اوښ باندې، د اوښه باندې لاش ولا کېښود. نو چې اوښه شړله مدینې ته نه تله، اوښه شړي نه ځي، چې مخ ولا احد ته کې احد ته ځي، او چې مخ ولا مدینې ته کې اوښه وهي اوښه نه ځي. رال نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه، وی صاحب هغه عمرو بن الجموح لاشم په اوښه اچولی دی، اوښه مدینې ته نه ځي، احد ته واپس ځي. وی ښځی راولی، ښځی وله راوسته، وی ستا دې خاوند څه دعا خو نه وه کړې؟ وی کړې وه. وی سی ویلو؟ وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه، اللهم انی اسألک شهادتا، خدایا دستانه شهادت غواړم، اللهم ارزقنی شهادتا، خدای مال شهادت راکې، ولا تردنی الی اهلی، خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکې. نو خدای ولا دعا قبول کړې ده کنه، ولې خپل کلی ته واپس وړه؟ هم دلته دفن کې، هغه میدان کې دفن کړ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ختیز شو، ګرم شو، دی وشتون کې
د غشي د لیندې د ویشتون کې ډېر د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرو او جهاد کې لومبې غشي دیشته دی یو موقع کې دته چاوي تاله مون سم نه درځي سم مون نه کې وی خندل وی ما ته د مانځ چل خای وی زه هغه قسم چې د خدای په لار کې لومبې غشي مېشته دی او اذا هغه قسم چې د نبی علیہ السلام سره په سفرونو په جهادونو ګرځېدو ډوډۍ بنوا خوراک بنو نو د کیکر پاڼې بم خوړې نو یو دسمات بم نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالی نی نو او دسمات بم لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شانتې و او دسمات بنانه نه وتېده داسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایه چې تا لمونځ نه درځي افسوس نه دی وای نو د غشو د ویشتو مهارت یې لره چې په لاره به څو تلل نو نبي علیه السلام به هغه ته وي د غشي ده ته ولی دته کېدی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکا لیندې له لینده چې څونه تیزه راکاږي نو هغه همره غشي ډېر تیز دي دوه درې لیندې یې ماتې کړې دي یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود چې به غشي ویسته داسې به یې ورته کتل چې دا غشي په کافر لګي که نه لګي نو دی ورته وي د الله رسوله زما شاته ودرېږه ما سره خوا کې مو ودرېږه ځکه چې زه دې دی نه غشي ولم نو دشمن ما ولي چې ډز د کم دی نه کېږي نو دشمن په هغه ځای ډز کوي که نه زه غشي ولم دشمن ما ولي نو هسې نه تو نه لګې شاته ودرېږه نو که غشي راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږې که نه نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړ ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اے سعده اولا زما مور او پلار ستانه قربان د دو صحابو نه نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړي دي لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان پلار مې ده نه قربان دا د عزت لفظ دی نو حضور پاک به ول آواز ورکړه ارمی یا سعدو اولا سعده فداک ابي و امي مور پلار مې در نه قربان دا د ده دپاره لوی سعادتو یو د حضرت زبیر نو یو د ده نه دا تفدیه شوې ده دا د ده دپاره لوی سعادت دی یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه ما ته چا وی راځه یو د نبی علیہ السلام غشي دی او د هغه لینده درته ښیم نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراته وو هغه ځای کې نو ما ته یې وی چې دا د نبی علیہ السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره او په هغې د پاسه لینده پرته وه غشی پروت و وی دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غشي چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته وی ته خطا شوې مې دا د حضور پاک لینده او غشي نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشي دي نو هغه ما ته وی تا ته څه پته لګي مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی دی هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اوله سعده مور پلار مې در نه قربان مې دا حدیث یې لیکلی دی معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه غشي مضبوط قربانه صحابه ورکړي حضرت مصعب ابن عمر ما تیره جمعه درته ویلي چې کوم د حضور پاک هم شکل او د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کوله په هغې کې شهید شو چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د ده کوم جند و په مکه کې نو ده به د 200 درهمو جوړه ساره چوله یو به بیګاله چوله دونه قیمتي جامې به چوله د زرګاو روپو جامې به چولې او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به هغه نه چوله بله به چوله او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا د ریخم روبنده چولې چې زما په مخ خاوره او دوړه پرې ونځي او قیمتي صادر به او مالدار سړی ډېر زیات مالدار خلکو به صفت کو یو ځل به سار جوړا چوله ماښام به بله بدلوله ماښام به واچوله سار به بله بدلوله مالدار او قیمتي جامې به چولې خو چې کله مسلمان شو
او د اسلام نه پس راغې مدینه منورې ته یو ځل داسې په لاره باندې روانو نو چې کم دوه څادرې دي یو یې د کمیس په ځای ځان نه تاو کړی دی بل یې د پرتوک په ځای ځان نه تاو کړی دی نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وې شلېدلې دي نو ټوکړې ورته لګېدلې دي او د لنګ یو طرف ورپسې په خاورو راښکې شي او بل طرف یې د پنډۍ ته اوچت شوی دی لکه د بلنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په ژړا شو صحابو دي د الله رسوله ولې دې وژړل وې د مصعب ابن عمیر هغه مخکنی جون راته رایاد شو او د اوسني حالت ته ګورو د اسلام نه مخکې د کم جوندو یو جوړه سار یو ماقام او چې معمولی داغ به ولګېد په هغه سات به یې جوړه لرې کړه او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې او اسلام نه پسې دې بې پروایۍ ته وګوره د لنګ یو طرف په ځمکه راښکي شي یو بره دی او وجود د خاورو ډک دی او څادر ته یې غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي نو چې دې شهید شو او کفن ورکوي هغه مصعب ابن عمیر چې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چوله سر او غرمه به جوړه بدلوله او چې کله شهید شو نو کفن نشته خپل جامې دي حق جامې دي نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې خښوي دا به تنو باسه او دا شهدا به لمبویم نه لمبولم د دې منه دي هم د خپلو وینو کې او په دې خپلو رنګ شوو جامو کې دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خښ کې صرف کفن پې د پاسه څادر ور واچوي چې د قیامت په ورځ په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نه وینې بیږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې روان شي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ د شهدا او د زخمونو نه وینې بیږي اللون لون الدم اگر رنگ به د وینې وي والریح ریح المسک او بوی به د مشکو وي خوشبوی به د مشکو کوي وینې به بیږي د شهداو نه رنگ د وینې او خوشبو د مشکو نو صادر نشته یو ولا را پیدا کا الانډې دی نو چې سر ته راکاږي نو خپې ښکاره کېږي او چې خپې ولا پټی نو سر یې ښکاره کېږي نو حضور پاک نه چاته پوسو که صاحب څه سر وکړو وی سر ولا پټ کې سر یې ولا پټ کو پخپو یې ولا دا بروازه واچوله دا ګیه ولا پخپو واچوله دغه رنګې حضرت حمزه رضی الله عنه خور ولا دو څادرې راوړې دوه چې نبی علیہ السلام او قتل دو څادرې وي داسې وکړې یو مې د تره له ورکې یو بل شهید له ورکې ځکه د شهداو کفن نشته یو مې د تره شو یو بل شهید له ورکې وی صاحب یو غټ دی او راکوټې دی نو ګوره دا څادرونه خو یې د ترو نو په کار و چې هغه غټ د تره له ورچوک ورکړې وی راکوټې د بل حضور پاک څه وی انصاف و پکې وی قراندازي پې واچوي چې د ده کم رسې به رده شي او چې د ده کم نه رسې به د بل شي نو چې قراندازي پې واچول هغه لنډې د دو رسې د غټ د بل چې ورسې چې سر به یې وله پټو نو د ده به خپې ښکاره کېدې او چې خپې به یې پټولې نو سر به یې ښکاره کېده وی څه وسر وکړو د الله رسوله وی سر وله پټ کې په خپو وله ګیا واچوي دا د صحابه کرامو شان دی خان دا د هغې دفن دی جنازه چې کېږي نو قبرونه کنستولی کېږي نو چې کوم باقي صحابه دي نو د هغوی وجودونه هم ټول زخمي دي نو قبرونه کنستل بیا احد کاڼي د ځمکه د قبر کنستل هم پکې مشکل و ګران و پکې نو نبی علیہ السلام وی داسې وکړئ چې غټ غټ قبرونه وکنوئ او دوه دوه درې درې په یو قبر کې سمله نو غټ غټ قبرونه یو کنستل نو دوه دوه او درې درې د یو قبر کې سملول او چې چاله قرآن زیات ورځي قبلې ته مخکې کې د میرټ شو میرټ د دفن میرټ چې ورته وایي ترجیح چې چاله قرآن زیات ورځي قبلې ته کې چاله کم ورځي ورپسې چاله هغه نه کم ورځي ورپسې نو په احد کې اوس هم یو قلعه د دیوال ته تو دی غټ دیوال ته تو دی دا ټول شهدای کرام په هغه ځای کې دفن کړي دي صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو د هغه خورایې دی
حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، او یو وسره دغه مصعب ابن عمیر دی رضی الله عنه. دا درې والا په یو ځای کې دفن دي، او داسې په دغه چبوتره کې د یو دوه درې شهدا او نورو قبرونه مشته. رب العالمین قرآن شریف کې د شهداو متعلق اعلان کړی دی. د شهداو متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. بیکم خلق دا اللہ پلار کے مړشو شهدا شو شهیدان دی ته مړه مو وایه. ظاهر کې فتی مړه، خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرگ زندگی مشمیره، مړه ورته مو وایه. بل احیاء دا جمدی دی عند ربهم یرزقون، دا خدای پنیز دوی ته روزی ملاوی. خو دا غي مثال ده دا جمدی دی دا اللہ پنیز وتا روزی ملاویږي. نو د دین 46 کال پس، شپږ څلوېښت کال پس سیلاب راغی په دې علاقه. چې سیلاب راغی نو دا مقبره یې وړه، دا کوم دي قبرونو دا په طرفه کارا کړ. او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه دا نو هغه دلته یو نهر وکنو، ضرورت دی یو نهرم دی. نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی هغه نهر کودی شروع کړی وه، نهر یې کنو او دی کې سیلاب پې راغی. نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کوم کنده خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یوسي که نورې غاړې ماړې یې وړلې. نو دا خود دا شهدا پکې راښکاره شو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې راښکاره شو. نو چې راښکاره شو 46 سال پس، شپږ څلوېښت کاله پس، نو پسینه د پاسه لاس پروتو، دغسې پسینه لاس پروتو. نو صحابه ووی چې دا لاس ورته نیغو، دا ګوره لاس تاسې کوک پاتې شوی دی، لاس به نیغ کو ورته. نو چې لاس یې اوچت که نو وینه ترې روانه شوه. شپږ څلوېښت کاله پس لاس یې اوچت کې وینه ترې داسې روانه شوه لکه د یو جمدي انسان نه چې کله وینه بیږي. مړی ته ګوره او پکې وینې ته ګوره. نو بیا ولا لاس نو وینه اوچی وینه نه بندېږي، ډوکړۍ سره وینه پاکۍ وینه نه بندېږي. نو بیا لاس راواغېشت واپس یې ولا په زخم کېښود نو وینه بنده شوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. د خدای لار کې چې مړه شو مړه ورته مه وایه. بل احیاء عند ربهم یرزقون، جمدی دی خدای روزی ورکوي، رزق ورته ملاویږي. نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپله چا نه په سسکور او لګېده، لکه د نهر کودی کېږي. نو د خپې نه وینه روانه شوه 46 سال پس. زمارونو ډېره عظیمه قربانی د حضرات ورکړې ده. یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه، د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله. یو غش راغی دقه سترګې یې ورته وویشته، چې غشي باندې سترګه ولګېدله. نبي علیه السلام بچ شو، که دې نه وي ولاړ په دې غشي حضور پاک لګېده. نبی علیه السلام ته وی د الله رسول ته بچ شوې؟ وی او زه خو بچ شم. او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټې ته لاندې پرېوته، هغه لاس کې راواغېسته، وینې ته روانې شوې. وی د الله رسوله داسې وشو. پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټې راواغېسته او په دې سترګه کې ورته واپس کېښوده، واپس یې کېښود او دعا یې وله وکړله. او نو دی وی چې څنګه یې ګاټه کېښوده، دی وی درد خو ختم شو، نظر واپس راغی. داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو. نو دی ورته څه وایي؟ صحابه مجیبه وی د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري، اوس نظر خو واپس راغی، بې ډوله خو به نه ښکاري. وی اللهم ارزقه جمالا، خدایه ته وله د مخکې نه زیات ډول ورکې، او الله د په دې مخ
زما دفاع وکړه نو خدای د قتاده د مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي. صحابو چې کومې قربانۍ کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هغې مثال نشته. حضرت خیثمه رضی اللہ تعالی عنہ زویو حضرت سعد دا غم حضرت سعد نمو هغه په بدر کې شهید شوی زوی بدر کې شهیدو نو چې د احد میدان احد جنگ دی نو دی پاسې ده وی خدای ته وی خدای خوب می ولیده وی څه خوب دی ولیده وی هغه زوی می ولیده سعد می ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګي د جنت باغ دی هغې کې ګرځي. ما ورته چې بچې څه حال دی وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړل. بابا راځې نه دلته ما د خواله راځه. وی ما ورته چې بچې درځم سبا ستا خواله در روان یم. وی دا خوب مې بېګه ولیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا وی دا الله رسوله خیثمه خو داسې خوب لیدلی وی انشاءالله چې زوی سره خدای په جنت کې ملګري کړي. راغې حضور پاک له وی دغسې خوب مې لیدلی د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره ابی ابن خلف مشهور کافر دی هغه راغلی ملګرو ته وی د ما په زړه کې یو ارمان دی. وی څه ارمان دی وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علیه السلام ما په خپله توره ووالي نو څه به نو موقع موندله حضور پاک پسې ګواښی کودی کې را روان شو چې راغې نبي علیه السلام ته چا وی صاحب هغه دی ابی ابن خلف را روان دی توره ورسره تا ستا نیت کوي را روان دی. صحابه ورمخکې شو یو وی زه ورځم بل نبي علیه السلام یو صحابي ته دا نیزه مال راکړې دته غږ مه کوې دا زما کار دی. وی صاحب اسې نه در باندې را مخکې چې غزار در باندې ونه کړي وی نه شي کولی دا نیزه راکړې. د یو صحابي نه حضور پاک نیزه واخېسته خو چې دا ابی ابن خلف راته په هغه نیزه ور یو ټس ورکړه دا اوږې ولګېده چې اوږې ولګېده منډه یې کړه او چغې یې کړې وی غرق شومه هلاک شومه تباه شومه. ملګرو ته ولې وی دا وګورئ چې وی کتل مړوي هسې معمولي غوندې داغ دی د باندې د خدای نیکبخته ورشه د خلکو لاسونه پرې شوي دي د خلکو کې لیش لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وي او ته معمولي غوندې چې ته په لرګي لګېدلې پوټې زخم هم نشته معمولي داغ دی او چغې وی خبر یې چا والې ما وی چا والې د نبي علیه السلام نوم یې واخېست وی د هغه په نیزه لګېدلې نو وی څه چلو شو چې په نیزه لګېدلې وی زما دې قسمې چې د سر د ویښتو نه خپو پورې وجود مې تلقېږي او اقصی شوا د خدای پاک الته مردار نه کو خو چې د مدینې نه راتلل نو په لاره کې صرف وتی د هغه صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پوله پوله څخه شو وجود او الته خدای پاک مردار کړ. یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلی دی چې د هغه نوم ابی ابن خلف دی. نبی علیہ السلام فرمایي وي هغه سړی ډېر بدبخته دی چې د هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا د هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی. بین اسرائیلو کې ډېرو خلکو د لاسه پیغمبران شهیدان شوي دي هم ډېر بدبخته دی او هغه هم ډېر بدبخته دی چې هغه د پیغمبر د لاسه مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاسه زخمی شوی دی دا هم ډېر بدبخته دی. نو د مارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی ورکړله لویه قربانی او شهدای کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل چا چې د مدینه منورې خپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل پیردو قتلاکم الی مضاجعهم وی دا مقتولین خپل زینو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه ساو دي دا واپس کې. زنانو قربانه ورکړل رالل چا د زخمیانو خدمت وکړو چا اوبه راوړې چې صحابه یو کوټې لغوندې د کفن دفن نه فارغ شو یو پراپیګنډه رااله او پراپیګنډه په حقیقت بنا وه
ابو سفیان سره د خپلو ملګرو مکې ته واپس شو. نو روحا ورته وایي د بدر سره نږدې یوه علاقه ده، هلته یې دمه وکړه. نو ابو سفیان دې ملګرو ته وایي داسې چل کوو چې واپس ځو په مدینه حمله کوو. ملګرو ورته ویل لکه موږ هم ستړي یو. وی نه که نه، وی صحابه چې دي مسلمانان، یو خو ته خلک هم ډېر مړه دی، پریشانه دی، بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه به پته به ورته نه لګي، ناګهاني حمله به پې وکړو، ستړی ستومانه زخمیان دي، د مړو په غم کې دي، نو بس ختم به یې کړو. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راورسوله، وی صاحب ابو سفیان هم لښکر تیاری په روحا کې زر یو سړي اطلاع راورسوله او په مدینه واپس حمله کوي. حضور پاک فوراً صحابو ته اعلان وکړ، وی څوک دی چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو. ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو. نو خو هغه څوک به راسره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي، چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک، هغوی به راسره نه دي. نو فوراً صحابه کرام اوچت شو، وی صاحب موږ ځو که ټول بیا تیار شو، وی موږ در سره ځو او روان شو. همراه الاسد ورته وایي د مدینې نه د 7-8 کیلومتر بار یو ځای دی، هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد، ورپسې تلل. ابو سفیان ته چا ویل ته خوا دې خوا کې، هغوی درپسې راغله، بس کافر وتښتېدل. یاره وی طاقت هم نشته دی چې ځو. اوس ورونو په دې کې 80 کسان صحابه کرام شهیدان شو، ډېر لوی صحابه کرام، او 23 یا 22 کافران پکې مردار شو. خلک وایي دې ته ګوري چې 80 مسلمانان شهیدان شو، نو په احد کې مسلمانانو بیعت کړی دی. دا خبره ټوله دروغ ده. بیعت ته مسلمان نه دی، بیعت دې ته نه وایي چې د چا نه مړي زیات شي، بیعت دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي. په جنگ کې چې څوک په میدان پاتې شو د ګټه وکړه، چې ځمکه چا وګټله میدان چولی و دا د ګټه ده. چې چا میدان پرېښود او د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیعت وایي. نو میدان مسلمان نه دی پرېښی، چې کوم میدان و هغه مسلمان ګټلی دی. میدان د مکې کافرو پرېښی، تختیښت هغوی کړې ده، نو ګټه د مسلمان شوه، د هغوی خو نه شوه، بیعت د هغوی شو. البته دا ده چې 80 کسان شهیدان شو. او 13 جمعه مې درته ویلي ولې شهیدان شو، ځکه په غونډه چې کوم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي وو، هغې لږ یو پوټې اختلافات ولرل. اگر چې علما وایي چې د هغې یو بل سره هغه اختلاف دا حقیقي اختلاف نو، اجتهادي غونډې و، د پیغمبر علیه السلام د حکم خلاف ورزي مقصد نو. خو د هغې دا مطلب و چې مشر ورته وي چې ما ته نبي علیه السلام ویلي چې دې نه به نه کوزېږې، او د نورو ورته وي چې دا خبره خو ټیک تاویلي دي، دی ویلي دي چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږې. خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي، مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به راکوزېږې. اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی او تښتېدل او ښځې غرونو ته خېږي او منډې وایي. دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل منځ کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله. نو الله پې دومره خفه شو چې د جنگ ظاهري چې کوم مخه و هغې الوړې کړله او 80 کسان جلیل القدر پکې شهیدان شو. نو یو به اختلاف نه کوي، مسلمانان به خپل منځ کې سره اختلاف نه کوي، بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي. نه دا مسلمان ولې په ډغر وخته دی، هر ځای کې مسلمان د ذلت جون تیری او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري، هر ځای کې مسلمان په غم اخته دی. ولې؟ ځکه د مسلمان خپل منځ کې اتفاق نشته، اتحاد نشته د مسلمان. خو د کم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نور تماشا کوي، بلکې تماشا نه، دا نور د کافر سره په میدان ولاړی. بیا که د مسلمانانو وحدت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قرآن د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، دین اسلام او شریعت د ټولو یو دی، بیت الله د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، اسلام او شریعت او کعبه د ټولو یو ده، منځ ټول یو شان کوي، روجې یو شان، زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي، بیا اختلاف پکې ده کوم.
مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري. احد کې لږ اختلاف راغی، خدای ولا څومره ډغره ورکړه، ظاهري ډغره ورکړه. او دا حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت او ظاهري مخالفت هم نو، حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله په څونه خفه شو. د صحابه او دا ډېره لویه قرباني مونږ ته مخې راغله. دین که مونږ ته رسېدلی دی نو دا دین مونږ ته داسې په اسانه نه دی رسېدلی، دا په ډېرو قربانو را رسېدلی. د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی، مات شوی دی، او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي. او صحابو څونه قربانۍ ورکړې. او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ. هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو وروسته خدای هغه مسلمان کړ. هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جګر باندې چکونه ولو لګول او پینه چکونه ولګول. نو یو وخت کې دته چاوي الکه اسلام ویزل مې کېږي مسلمانېږم، خو ډېر انتهایی جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه. یاره وایي چا ورته وایي نه، دی په خپله وایي وی چا راته وایي چې یاره نبی علیہ السلام ډېر رحمدله دی. دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي. او دریم دا دی چې استازي ته خو بالکل غږ نه کوي. نو چې ته استازي چا لېږل نبی علیہ السلام لا، نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیہ السلام لا ورلم. وی چې څنګه ورلم او مخامخ نبی علیہ السلام ته کېناستم، دې د شکل نه تور او د وجود نه لږ درونو غټو. ایمان ته نبی علیہ السلام داسې مخامخ وکتل، ایمان ته وی انت وحشی، هلکه ته وحشی؟ ایمان ته چې او د الله رسول وحشی. ایمان ته وی انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ اوس داسې خو نه وی چې او کوي چې نه دروغ کې راځي، کوي چې او ما وجلی دی نو دا لګي پټي بیا د به کې راځي. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده ټیک تا، نور یو نه وی چې او ما وجلی دی، چې تا ته کوم خبر رسیدلې دا غ ټیک تا. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم، ایمان راوړل غواړم. درې ځله د حضرت وحشی ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی، دومره خوښ چې درې ځله د حضرت وحشی د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی. وی او اسلام راوړل غواړم. وی اسلام به مې قبول شي؟ وی او اسلام به دې قبول شي. وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي. فوراً جبریل علیہ السلام بر لاړه واپس راغی. وی کې اسلام راوړي ایمان راوړي نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي. وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي، مانه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه. نو جبریل بیا بر لاړه واپس راغی. وی دا به مرته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای نه درې احکامات راوړي، یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي. اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخي خو اسلام راوړي ایمان راوړي. صرف نبی علیہ السلام په یو شرط لګاو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی د الله رسول ولې وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه، پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادېږي. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دی، هر څه دې خدای معاف کړل چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بالکل د الله رسوله ورغلم پې نو لاړ جهاد له اطرافو ته لاړ جهاد له.
نو خدای ولې یو بل عجیبه دله یو منقبت ورکړ. یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، مسیلمة الکذاب، هغه د نبوت دعوه کړې وه چې د پیغمبر حضور پاک مبارک د هغه د پاره یو لښکر ولېږه د مسیلمة الکذاب د پاره. جګړه وشوه خو د نبی علیہ السلام په جون کې هغه فیصله نه شوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جون کې یو ډېر مضبوط جنگ وشو. نو وحشي وی ما سره ما هغه نیزګۍ وه چې په کومه نیزګۍ مې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې ویشتی وی اقه نیزګۍ وی د دیوال شاته ورته پټ ناست وم او یو چوندې کې مې د مسیلمه ته کتل، مسیلمة الکذاب ته چې دې به ماله کم دی خدای په ګوتو راولي چې زه په دې نیزګۍ ولم. وی ناګنه دې د دیوال خوا کې را تېرېده. بادشاه دې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. وی چې را تېرېده وی هغه چوندې کې مې نیزګۍ مخامخ کړه ورشغال مې کړه. وی چې ورشغال مې کړه وی دې مې په دې نامه وویشته. وی چې په نامه مې وویشته نو نیزه دې بل طرف ته پرېوته. نو چې د بادشاه مړ شي نو قوم نشي ټینګېدی. خو چې دې مردار شو نو چې هغه کم د ده امتیانو ایمان یې پرول ټولو تښتېدل، د سیل مې بیا تښتېدل. نو ده به وی چې کله کافر وم نو په مسلمانانو کې مې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی. خو چې کله مسلمان شم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبرۍ دعوه کړې. یو وینځي هغه دی نه په کوټه اعلان وکړ خلق وی خدای مو بخا وی زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسیلمه وی هغه تور غټ سړی نه دی وی دو وجلې دی راوینیسې وی مې چې زه اوس که ما څوک رانیسي مې د سړی مې دله بېغمه کړ. خدای بچ که بیا دا لویه معرکه د احد د غر خوا کې شوې ده. دې وجه نه رسول الله مبارک د احد سره به ډېره زیاته مینه به وه. ډېر شهدا خوا کې دفن دي. اوس هم چې څوک حج عمرې له لاړ شي نو احد د شهداو ملاقات ته ځي. یو ځل یې وفرمایل احد جبل یحبنا ونحبه. وی احد یو غر دی مونږ سره مینه ده او زمونږ مور سره مینه ده. او یو بل حدیث کې راځي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به ودرئ. حکومت سعودي اوس هم د احد د غر ډېر احترام کوي. ګیر چاپېره ته د جنګلې بعضې ځایونو کې تو کړي دي د سیخونو جنګلې او بعضې ځایونو کې ورته بلفونه لګولي دي. بلفونه د شپې هغه څه سره او څه شنه هغه غر داسې ډېر ښایسته او مزېدار ښکاري. او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ. هغې کې پخوا دا کرکنې ډېرې وې دا وړې وړې میوه وخورئ. او که میوه نشئ خوړی نو دا ازغیدار بوټې پاڼې وخورئ وچوپوئ خو خامخا د احد یو بوټې راوالئ په خوله کې واچوئ. او د دغې شهداو زیارت لبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله ته د وفات نه مخکې نبی علیه السلام لاړ د شهداو د احد ملاقات یې وکړ او بیا په منبر باندې کېناسته او صحابه کرامو ته اعلان وکړ وی صحابو وی زه ستاسو نه مخکې ګورې تلونکی یم او د قیامت ستاسو نه مخکې روان یم لار درته برابروم. د خدای په دربار کې به دله زه سفارش کوم او زه به ستاسو دپاره د خدای په دربار کې ګواهي کوم. د صحابو لویه قرباني ته معلومه شوه چې صحابو څومره لویه قرباني د دین او د اسلام دپاره ورکړې. د الله لوی عبادت هم ته معلوم شو او د اختلاف باندې د خدای خفګان او د پیغمبر د حکم معمولی غوندې خلاف ورزي اجتهادي غلطي په هغې د الله غوسه کېدل او د مسلمان دپاره که د مسلمان نه څوک مړ شو یا شهید شو د هغه دپاره لویه تسلي ده، غټه تسلي. دا څو خبرې ته معلومې دي. دا نبی علیہ السلام د سیرت په باب کې دا واقع مې درته بیان کړه. دعا وکړئ رب العالمین زموږ د ټولو دغه بیان چې موږ ټول مسلمانان ناست د احد چې دا څومره شهدا دي یا کوم مجاهدین د احد دي الله لوړ درجات د جنت نصیب وګرځولی کې او د دین دپاره چې هغې کم محنتونه کړي دي خدای تا به اجر ورکړي. خو موږ هم سوال کوو بهتر اجرونه او ثوابونه الله نصیب کړي. الله کم دین دپاره چې هغې قرباني کړې ده خدای دا دین مضبوط کړي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې پروردګاره خور کړي. الله مونږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کړي. الله د هغې د سنتو مونږ تابعدار جوړ کړي. د هغې د خلاف نه خدای وساتي.
الله که څوک په څه قسم پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانې ټینشنونو په خوشحالو باندې بدل کړي. رب ذوالجلال دواړو جهانو خیر نصیب کړي، د دواړو جهانو د شرونو د فتنو په امن کې وساتي. خدای که څوک مریضان دي دلته یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې ته ولا روغ صحت او شفا ورکړي. که څوک تنګدست دي فراخ روزي ولا ورکړي. که چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای چاته څه پریشانې دی هغه ولا په خیر بدلې کې. خدای مونږ د بغضونو حسدونو د مخلوق د شر نه په امن کې وساتي او د عبادت توفیق را لراکې. او چې څوک مردگان وفات شوي دي مغفرت نصیب کې او مونږ ته او زمونږ کشرانو د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کې. باید دوستان دې په ټلیفون هغې دعاګانې غوښتې دي. یو ملګری دی والد صاحب بیمار ته ولا الله شفا ورکړي. چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه هم درته معلوم د هغې دعاګانې هم درته معلومې دي. دعاګانې ولا قبول کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد